ته کوم وخت کې تاره زبان د پښتو یاد کړی دی؟ هغه 1500 کاله وشو. 1500 کاله وشو چې تا د پښتو زبان یاد کړی. او. دا څنګه خبره ده 1500 کاله؟ چلاړې با جوړ تا کمیستور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. وایه راسه بسو آی اوی رحمت الله وبرکاتو. قدرمنو یو ځل بیا ستاسو درنه خدمت کې حاضر یم. نن زه په ملتان کې ولاړ یم. د ملتان یو تاریخي یو نامور ځای دی چې دغه ځای ته خلک د سیاحت دپاره هم راځي، د تاریخ په بنیاد باندې، د تاریخ د سوچ او فکر په بنیاد باندې هم راځي چې د دې ځای کې یو بهترین شخصیت دی او ډېر د الله ولیان دې ځای کې ښخ دي چې یو ته شاه رکن عالم رحمت الله علیه وایي، دویم ته بهاءالدین زکریا رحمت الله علیه وایي. په دغه ځای کې ولاړ یم، پښتو کې یو څو خبرې کوم چې بیسیکلي دا د پنجاب سره تعلق ساتي، خو پښتو یې ما ته ګوډه نه بلکې زموږ نه هم ښه یاده ده. دغه سره یو څو خبرې کومه. د ټول نه مخکې خو ستا ډېره شکریا که موږ له ټیم راکړه، مننه. خدای دې ته وایي چې نوم دې څه دی؟ سمیع الله. چې تا له زه دا تپوس کوم نو خان دې ولې؟ هغه جواب نشته ما سره. نشته سره. تعلق خو دې بیسیکلي د کوم ځای سره دی؟ ډسټرکټ لیا. د لیا چې کوم خلک دي هغه خو اردو وایي، چې اردو نه ورځي د هغې ژبه څه ده؟ هغه میرے هغه سرایکي خو ته پټان ولې چې دلته کې پیدا شوی ما باپ ټول خاندان هغه اردو سپیکر دی، ته پکې پښتو وایي؟ هغه ما پښتون سره تعلق ده. هغه میرے ډېر یارونه دي، پښتون دي، مالګری دي، پښتنو سره پاتې کېږي. پښتنو کې دي کم خلک خوښ دي پښتنو کې زیاتره؟ کوټه خلک دې ډېر زیات خوښ دي د پاتې شوی؟ او دا د پښتنو کې څه خوښ دي؟ پښتنو کې څه خوښ دي؟ یہ کنفیوژول کوېسچن. صحیح. ته کوم وخت کې تاره زبان د پښتو یاد کړی دی؟ هغه 1500 کاله وشو. 1500 کاله وشو چې تا د پښتو زبان یاد کړی. دا څنګه خبره ده 1500 کاله؟ 15 کاله. ما کې 1500 کاله یاد. صحیح 1500 کاله. نه 15 کاله. 15 کاله. او کنه. صحیح. او ټوله ته یاده کمپلیټلی؟ بس نیمه درځه. دا ته چې په پښتنو کې ته کوم علاقو ته تللی؟ د پښتنو سیمو ته، د کیفیکې سیمو ته، کوم ځای ته ډېر زیات تللی؟ هغه کوټه، نوشهره، مردان. د پښتنو په ذایقو کې کوم یو څیز ډېر زیات خوښ دی خوراک کې؟ هغه نوشهره کې کومه ذایقه ډېره زیاته خوښه ده؟ مطلب کباب دې ډېر زیات او هغه شان کباب دلته کې نشته؟ دلې ستا هغه خام نه کوي، مزه نه کوي. صحیح. بیسیکلي ملګرو دا پنجابیا دی، خو داسې ده چې دی پښتو یاده کړې ده نو ډېره زبردسته پښتو هم وایي، ډېره زیاته مینه ناکه زه به ورته ووایم چې ډېره په خوند یې وایي. دا ته وایي چې کوم ځای خلکو د باندې ډېر زیات اثر غورځولی دی؟ نوشهره کې. هلته یې څه قسمه څه پیل کړي دي؟ ډېر خلک دی خان کې، غاپ خان کې شاه سړی دی. صحیح. دا راته ووایه چې څه میوزیک څه ګانا د پښتو ده ته یاد ده که نه؟ زه هم داسې یو ځای وایم. نه یوه مینه زه هم زه هم در سره وایم. کومه ګانا ته یاده ده؟ مینا صرف دوه ټکي ته یاد دي؟ وایه نو مینا ما ته کوم یو ته؟ مینا خو پر یو کې مینا زوروره ده. زه وایه مینا زوروره ده ستا مخې له څوک ما ته څوک یې نه ده یاده. چلاړې با جوړ تا کمیستور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه، تازه تازه ګلونه درې څلور مال راوړه. وایه راسه بسو آی اوی بسو نور څه پړه دي؟ وایه نور دې څه پړه دي؟ پړه دې زړه دې څه شته څه خواهش؟ نه مهرباني. دا و زموږ وروره سمیع الله، هغې سره موږ ښایسته گفتګو وکړه، ډېر مذاقي، ډېر زبردسته. زما د پښتنو لپاره څه پیغام ورکړه؟ یاره ډېر خلک دي، هغه سب سے بات ان کی اچھی ہے، بہادری ہے ان کی. الحمدللہ ان لوگوں نے، پٹھانوں نے ہمارے ملک پاکستان کو سنبھالا. یقین مانے میں آج یقین کے ساتھ کہتا ہوں
मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ पख्तूनों के साथ मेरा वास्ता पड़ा है। बहुत ही दिलेर, मेहमान नवाज और दिल से इज़्ज़त करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी खूबी ये बहादुर हैं, डरने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हमें इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। हम लोग, ये लोग हमारे साथ होंगे तो यकीन से कहता हूँ हमें कोई भी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। थैंक यू। यकीन माने। ये उनका मोहब्बत है, हमारा भाई है। इंशाल्लाह हम इनके साथ खड़े, ये हमारे साथ खड़े हैं असद एक पिक्चर बनाया। इंशाल्लाह। और ये हमारे बहुत ही ज़बरदस्त भाई हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया बहुत आपका, मदद बहुत बहुत मेहरबानी। बहुत मदद।